دوستانو کربلا کې دوا دسه عظیم کسان دي یو د امام سجاد اور یو د شریکت الحسین کسا د دنیا ټولو خلکو ډیرو کتابونو کې دا خبره لیکلې ده او ټول حکومتونه دا خبره کوي انګریزان دا خبره کوي یورپ والا دا خبره کوي چې درې طاقتونه دي درې کاغه درې طاقتونه چا پسی شي غا نابود کوي توجه مشدار درې طاقتونه دي ټوله دنیا دی انګریزان دم یي درې طاقتونه دي چې دا درې طاقتونه چې چا پسی ولګیدو غا نابود کوي غنا یو طاقت حکومت حکومت تا کلا پا خلاف شي بیا دا نابود کئی نمبر 2 آرمی فوج دا ټوله دنیا یې کنه کا فوج در طرفا راتو تو کوم ولکی وی تاسو خپل سترګې غړو غا کاسب سار چورا زراوار وی خوغاب نابود کیږي او دوستانو حدیثو کې راغلی دی چې دریم څه کوم طاقت ته څنګه انسان نابود کوي غا پیسہ د دولت ته څه پیسہ در پسې شو بیا د خرابې دیکھ نه دی او د دنیا خلکو او د دنیا مسلمانانو تاسو راشو وکسو چې کربلا کې حکومت هم د حسین په خلاف فوج هم د حسین په خلاف پیسام د حسین په خلاف بیا څه چاله وشو څه قیامت پورې زمکه مخ باندې یو زم د سینشتہ دی محرم کې څه ار چې ته د حسین حسین आवाज نوی دا چا د لاسا دا د چا کار دی د دې سړتا د دوو ډیرو زړورو هستیانو خار دی غاده یو امام سجاد او یو ورمنه بیبي زینب